بسم الله الرحمن الرحیم د MS Excel پروګرام ته ښه راغلاست. په تېر درس کې موږ تاسو ډیټا ویلیډیشن ویلې چې هغې کې مثلا څنګه موږ ریسټرکشن لګوو، د ټکسټ باندې سره کوم ریسټرکشن لګوو، نومریک عدد باندې سره کوم ریسټرکشن لګوو. دا شیان موږ تاسو ولوستل په ډیټیل سره. نن به له خیر سره ریویو ټیب وایو. ریویو ټیب څه لپاره؟ ریویو ټیب کې مثلا موږ دې کې تاسو سپیلنګ چک کولی سو، همدارقم ته مثال دې ته ورته مشابه نومونه هم موږ پیدا کولی سو، همدارقم ته ټرانسلیټ پکې مثال کې چې د یو ځینې لغات وي یا ځینې جملې موږ پرې نه پوهېږو، انګلیسي وي مثلا انګلیش ته یې وړو، انګلیش وي مثلا پښتو ته یې وړو، دا رقم نور ژبو ته هم اړولی شو. دا رقم ته څنګه موږ مثال کمنټس ورکو، کوم ځای کې ستونزه وي مثلا کمنټس رقم ته ورکو، همدا رقم ته پروټکټ شیټ موږ سره رقم ته کوو، ورک بک شیټ موږ سره رقم ته کوو، یا دا رقم ته مثلا موږ رینج ورته ټاکو چې دغه ځای کې تغییر وشي نور ځایانو کې تغییر ونه شي. دا شیان څنګه کوو؟ نو راځو پریکټیکل یو دانه ووایو. اول شی دا سپیلنګ. سپیلنګ شی دا مثال کې مثال په ورډ پروګرام کې هلته یو سره غونې کرښه راتله که چې د یو لغات کې به ستونزه وله سره غونې کرښه به راتله موږ پوهېدو چې دا هغه ځای کې ستونزه ده. خو په اکسل پروګرام کې دغه ستونزه نشته، دا خبره نشته ده چې څنګه دلته کېږي یا نه کېږي. نو دې لپاره زه راځم ځینې شیان قصدن غلط لیکم. غلط یې لیکم. کالکولیشن مثال لیکم، دا رقم دا لیکم کمپیوټر، ګوره انګلیش غلط لیکم. سکول داسې غلط لیکم، دا رقم دا لیکم سټوډنټ. نو دا ما غلط ولیکله. یو د ګوره دا خو خپل انګلیسي ژبه ده که د انګلیش پروګرام ده، نو دا شی انګلیش ستونزې ښیي. که چېرته دغه نوم د عدد موږ نومونه لیکلي که نه، دا هم موږ د غلط ښیي. نو دا څنګه ټول هینډل وکړو؟ راځم اول لومړی دلته کلکولیشن باندې درې کومه، سپیلنګ باندې کلیک کوم. سپیلنګ یې ګوره موږ ته ګوره ښایي، ګوره دې ته ورته تاسو کوم یو هغه کوئ. ګوره کلکولیشن ده که دا د کوم یو زه ورته یم دغه ده. دې مثال اوس دغه کمپیوټر چې ده ګوره ګوره کیلکولیشن مې لیکلی که نه. اوس دا زه څنګه کلیک کوم چینج، که د یو چا باندې کلیک کوم دا اتومات شی کېږي دې ته وړي. او که دا رقم د ډېر ځایونو کې دا رقم د موږ غلط لیکلي بیا شی چې حال لیکو. اوس دا چې یو دا نوم د یو دا نوم زه شی کوم چینج کوم، ګوره ډایرکټ ګوره بل ته راوستلو. اوس ګوره کمپیوټر لیکو موږ لیکلی که ګوره دلته څومره شیان لیکلي. ګوره کمپوسټر د څه شی ده، ورته مثال دا ګوره کمپیوټر د څه شی ده. هر نوم تاسو هغه غواړئ دا چینج کړئ، چینج کولی شئ. مثال ته چینج کړئ دې ته سکول. ګوره سکول شوټ دا ګوره کوم یو ده تاسو ښه ښکارېږي، ستاسو کوم یو لیکلی ده. سپرینګ مې درته یادېږي که نه. ګوره سکول سپیلنګ شی ده، ګوره سکول سپیلنګ ده، دا هم شی کومه، دا هم چینج کومه. دا رقم دا مثال ګوره د غوتې راوستلو. نو ګوره دې ولایتونو نومونو ته ګوره کونړ د مثال هغه د او ده که نه ورته او باندې د ای باندې ده، نو دا هم ماته چینج که. ګوره ډایرکټ موږ شی کې بل ته وړي. ګوره دې ته ګوره سټوډنټ دی راوستلو. ګوره هغه اس ټي یو دا ای ده که موږ ای په ځای ای لیکلی و، نو دا موږ تاسو کولی سو ای ته مثال اړوو، دا ورته هم چینج که. ګوره اوس ګوره نومو باندې راوستلو. ګوره اوس که چېرته ورته مثال دا یو نوم همدا یو ځل موږ لیکلی دا نوم د هغه اګنور نه ده. ګوره اګنور ونس یو ځل یې که مثال که چېرته نور لیکل سوي اګنور آل لیکو. دا چې مثال اوس نوم ده لکه چې دا ګوره دا ویل لیکلی ده، ګوره بله انګلیسي هغه لغات غوندې یا نوم نه پروناون لیکلی دا اسم لیکلی دا مختلف شیان دوی لیکي خپله. خو دا خو نوم ده، دا خو دې چینجېږي هم ده. او که چېرته مثال زه نه اګنور کړم، ګوره اګنور ونس، ګوره بیا بل ته م اړوي. ګوره معشوق ګوره شی ګوره میشیو ګوره بل رقم لیکلی ده. تاسو نومونه دي دا موږ ته دا مثال کې ځینې نومونه دي کې دي مثال هر ځای کې موږ دا لیکو. لکه دلته اوس دا ولیکو، دا اوس زه بل ځای کې مثال بل بیا هغه اخلم، لکه دې خوا بیا دا لیکم دا بیا راځي. دوی لپاره به چې اټو ډکشنري دې لپاره چې مثال دغه نوم بیا مثال موږ د سپیلنګ دلته موږ ته ونه ښیي چې دغه ستونزې کې تاسو دغه نوم کې تاسو ستونزه لرئ، دا هغه کوي. ورته مې یس ګوره هغه نوم ډکشنري ته واوښته. مثال دا نور څه کېږي، ګوره دې باندې اوس راغی. ګوره دا هم غلط ده. هغه نور که چې اوس معشوق اوس ولیکم ماته نور معشوق څه کوي، نور نه ښیي چې دې کې معشوق ستونزه ده. ځکه عام د اکسل د انګلیسي ژبې پروګرام کې موږ اډ کړو، لکه څنګه چې هغه نومونه اډ دي دا رقم ده، دغه معشوق نوم هم پکې اډ کړو. ګوره دا ده ورته اګنور یې کړه، صحیح ده مې بدلوه. ګوره متي ولا ګوره څه رقم دا رقم ته لیکلی که دا رقم ته ورته دا رقم ته چینج یې کړه، دا صحیح ده. یس کمپلیټ. ګوره
کمپلیټ هغه شو نو دا رقم تاسو کولی شئ چې سپیلنګ شیان چک کوئ بل چې دا ګوره ترې هغه ترې چې شرط ده دا څه کوي دا مثال موږ د تاسو په که چېرته یو لغات موږ لیکو هغه موږ لپاره د هغه عادي نوم ښکاري ورته دغه عادي نوم په ځای بل نوم لیکه مثلا موږ ټیچر باندې ټول خلک پرې پوهېږي ته پوهېږې زه پوهېږم چې ټیچر اوس ستا ښوونکي ته وایي اوس ما ته بل لغات یې زده نه ده ما ټیچر ولیکه خو زه د ټیچر لپاره زه به یو بل نوم هغه کوم استعمال کوم چې خلک اټریکټیو شي چې دا والا څومره د انګلیش یې زده ده نو راځم چېرته ګورم دا ټریجر باندې کلیک کومه دلته هم ګورم دلته هم د سرچ هم دلته کولی شي ګوره ایډوکیټر ده ټوټر ده انسټرکټر کوم یو ده کوچ ده ټرینر ده کوم یو ته هر وخت تاسو خوښ یې ما باندې کلیک کوئ زور د مثال انسټرکټر ده ګوره دلته اوس څه شی کوي ګوره دلته کلیک کوئ انزرټ کاپي که چېرته زه انزرټ ووهم ډایرکټ همدغه ټیچر چې دا ډایرکټ هغه ته وړي انسټرکټر ته وړي او که چې د کاپي ووهم نه دې ځای کې دی دا یي بل ځای کې دا پیسټ کوم د هغې لپاره موږ کاپي ووهم اوس راځم زه انزرټ ووهم انزرټ مې چې ووهه ګوره ډایرکټ ګوره هغه ته ووهه ګوره انسټرکټر ظاهر کوم تاسو مثال ډېر دغه نور شیان مثال لیکمه امپورټنټ امپورټنټ مثال دا ډېر استعمال شوی دا راځم بیا راځم د کاپي هغه کومه انزرټ ريجستر ګوره significant ویټل ده امپریز ګوره سنټرل ده کوم یو ده نور کوم ده ګوره significant دا شی کوم کاپي کوم راځم دغه درته ماته پیسټ کړم چېرته دغلته کنټرول وي پیسټ ګوره دا رقم تاسو کولی شئ مثال یو نوم دغې ته مشابه ورته نومونه تاسو هم پیدا کړئ راځم دا شی کومه دې څخه څه به هم تاسو چینج کولی شئ مثال بله ژبه کومې ژبې کې تاسو پیدا کوئ هغه ژبه دلته تاسو سلیکټ کړئ مثلا انګلیسي ده انګلیش مې کړ دا د کلوز کومه بل د ورکبوک سټیټس ده دا کلیک کې مثال ګوره تاسو موږ ته ښیي ګوره اینډ او شیټ ده ګوره کې پنسل د دغه باندې خلاص شوی ده دغه ده ګوره خیري ګوره دغه لیکلی ګوره کې ده که نه ګوره خیري دلته راغلی ده سیل ورډ ډیټا د مثال دومره هغه شوي دومره ټیبل ګوره استعمال شوی پکې نه فارموله پکې یوز شوې که فارمولې پکې یوز شوي موږ د فارمولې د ښیي چې دومره فارمولې پکې یوز شوي ګوره فارموله پکې نشته ده شیټ ده شیټ 2 ده ګوره سیل ډیټا ده دومره مثال هغه ډیټا پکې شوی ده ټیبلز ده 0 ده فارموله چې ده دا دومره اخته ګوره دا رقم تاسو مثال سټیټس ښیي دا ستاسو چې شی د هغه کې کار کړي دي په دې ایکسل پروګرام کې بل اکسیسیټي چې دا لږ هغه څه هم معلومیږي مثال اکسیسیټي چې دا موږ دې ګوره let us to make sure that your file follows accessibility best practices لکه یو نوم چې موږ ورکو هغې لپاره موږ تاسو دا هغه ورکو چې دا لپاره موږ لپاره چې د object یا بل شی موږ انزرټ کړي وي نو د هغې دلته نوم شیان موږ لیکو چې کمپنۍ لخوا نه ګوره دلته سرچ کولی شئ مثال دا رقم تاسو هغه کولی شئ بل د دې کې دا زه کلوز کومه بل د دې کې ټکس آل چې دا مثال ده ګوره موږ د ښایي مثال دې کې هغه استعمال شوی که نه ګوره how will you describe the object کوم object استعمال شوی وي نو دلته موږ د ښایي مثال دغه object کې دغه ستونزه ده مثال دغه object تاسو یا ټیبل موږ یوز کړی ده څه شي لپاره هغه ټیبل تاسو یوز کړی ده راځم دلته مثال دلته یو هغه اخلمه شیپ اخلم یو object اوس دا موږ دغه د یوز کړ ګوره استعمال مې کړ دا خو نور شرف موږ ولوستله څنګه دا رنګ شیان یې چینج ورته همدارنګې هم دا صحیح ده راځم چېرته ریویو ته اوس که چېرته زه کلیک کړم ګوره اکسیسیبیلیټي ګوره اوس موږ د ښایي دغه object موږ دلته ولیکم مثلا دغه څه خلکو لپاره موږ تاسو معلومات ورکړو چې دغه object لپاره موږ څه شي لپاره راوړی دا عکس هم راوړی ده د عکس هم څه شي لپاره راوړی ده نو دلته به تاسو هغه معلومات ولیکئ اوس هر یو کس مثال په چېرته ګوره مثلا یو شی ګوره ولیکه اوس که هر څوک مثلا دغه عکس باندې راځي د کلیک کوي ګوره اتومات هغه ګوره دا خط ورته معلوم چې دغه څه شي لپاره و دغه object څه شي لپاره یوز شوی ده نو دغه لپاره دې لپاره هغه موږ راځو بس اکسیسیبیلیټي چې ده دلته اوس به کلیک کړم ګوره دا وارنینګ موږ د ښیي چې دا object استعمال شوی تاسو دې کې د هغه استعمال کړی نه د هغه استعمال کې د څه شي لپاره تاسو استعمال هغه راوستی دلته هم تاسو هغه option دی ګوره inspection result ده دا رقم تاسو دا شیان چک کولی شئ بل چې دا دی دا ګوره سمارټ لوک اپ ده دا به کینسل کومه په یو شی وخته دلته پاتې شو ګوره ټیبل چې دې څخه موږ داسې ټیبل اخیستی شو مثلا ګوره زه دغه شیان زه غواړم ټیبل کې کړم دغه نومونه
راځم دا دې لنډ هم ګوره موږ هم ټیپ ته دې هم اخلو ګوره موږ رینج وټاکه ډیټا شیټ هغه لري که ورته نه لري ګوره دا رقم ده ګوره هلته چې مثال زه مثال انزرټ ته دلته هم موږ یو آپشن راکړی ده چې تاسو د ټیبل هم په لنډه طریقې سره راوستلی شئ کنټرول زیډ بیا راځم ریویو ته بیا ګوره چې انمرج مثال انمرج چې ده ګوره همږ هغه هم د وځي هلته مثال انمرج کوې که نه دې ځای څخه مو لنډ هم کولی شو ګوره دا څه ده که دا ډېر یوز کېږي ځکه دا موږ ته راکړی ده انمرج ورته المرج ګوره بېرته کنټرول زیډ وښمه چې دا ورته یم صحیح ده مسې المرج یې مه کوه لکه دا رقم له موږ ریویو ده که نه کتل دي یعنې ګوره دا آپشن هم ده ګوره سیو ګوره آپشن ایز آف اکسس هغه سیو د انفو کې چې کوم آپشن وي هغه دلته هم موږ په لنډې طریقې سره یې کتلی شو بل دې کې ده ګوره سمارټ لوک اپ سمارټ لوک اپ چې مثال دغه مثال دوه ما هغه لیکلي دي لکه چې ته موږ د مثال یوزر ولرو نو دې شی کې مثلا دغه جمله یو مشهوره جمله لیکل شوې ده غواړم دغه چا لیکلې وله مثال دې باندې نور معلومات انټرنیټ څخه راواخلو دوی چې تاسو مثال د هغه ایم اس ورلډ د ایم اس ایکسل مثال تاسو مایکروسافټ کمپنۍ چې ده که نه دې مثال یوزر ولري هغه پروډکټ کي نو تاسو په اسانۍ طریقې سره دا بیا کتلی شئ راته بل داسې هغه کلیک کومه دلته ګوره موږ یې نه لرو ځکه موږ ګوره وي آر سوري ګوره د فیچرز دا موږ هغه کې نشته ده که چېرته مثلا تاسو ګوره افیس ګوره دا کې به کلیک کوئ دلته دا پوړل د ساین ان نه غواړي ساین ان چې دا په پروډکټ کې تاسو ونه لرئ نو تاسو ساین ان کېدی نه شئ ګوره ویلکم ټو د مایکروسافټ ګوره ساین ان نو هغې وروسته تاسو بیا چیک کړئ ساین ان دې کې کېدی شئ زه راځم مثال سرچ ده ګوره سرچ ګوره آن وینګز دې باندې کلیک کوم اوس ګوره موږ ته ګوره که چېرته هغه یوزر ولرو مثال هغه پروډکټ کې موږ دوه موږ د سرچ کې بیا خو دلته موږ چیک کاپي کوو بیا مثلا دا ګوره زه کاپي کوم ګوره if you are burned for it is not your mistake دا د بیل ګیټس ګوره مشهوره جمله ده دا تقریبا هر چاته معلومات یې راځم سرچ باندې کلیک کوم اوس ګوره دلته کوشش کوم پیسټ کوم او دا سرچ کلیک کوم اوس جمله ګوره موږ انټرنیټ هغه ته ګوره بوتله ګوره دې باره کې موږ ته معلومات راوستل دغه جملې باره کې دا چا ویل نه کوم وخت ویل شوی دا ګوره ګوره بدو غره ته لکه ما ګسه ګوره راکه ګوره تاسو کولای شئ نور دا کلیک کې دی باندې باره کې نور سرچ هم وکړئ همدا رقم دا بل ګوره کوي ګوره سکسس یوزلی کمس ګوره دې باندې کلیک کوم دا چیک کوم کاپي کوم کنټرول سی بیا راځم دلته مثلا سرچ کې دلته هم دا هم لیکم او دا وي ګوره هری ډیوډ ګوره دا دغه جمله ده نو دا باره کې معلومات لیکي تاسو کولی شئ کومه ډیټیل سره مثال او دا رقم تاسو جملې ځینې تاسو مخې ته راځي کولی شئ باره کې تاسو نور سرچ هم وکړئ نو دا د اکسل پروګرام تاسو ته لږ یو اسانتیا رامنځته کړې ده نو راځم دا هم کلوز کوم بل دا مثل کې چې دا کامنټس یعنې او بخښئ هغه ټرانسلیټ پاتې شو ټرانسلیټ فرض کې دغه انګلیش یو جمله ده غواړم مثال دغه انګلیش جمله چې ده دا دې به زه پوه نه شوم دا غواړم څه پښتو کې یا بله ژبه کې ماته ټرانسلیټ شي نو دې باندې کلیک کوم ګوره هغه جمله چې ده ګوره پورته هغه ګوره هغه د انګلیش ده ګوره که تاسو ګوره غریب زېږېدلي یې دا ستاسو تېروتنه نه ده خو که تاسو بېوزله مړه شئ نو دا ستاسو تېروتنه ده ګوره دا رقم موږ ټرانسلیټ کړله او دا رقم دا مثال که چېرته مثال پورته سو یو هغه باندې وګرځېږئ لاندې ګوره تاسو ته دې ځای کې ګوره تاسو د چې کې ګوره یو لغات معنا هم به ورکړي ګوره بټ هو ګوره یو لغات هم تاسو کولی شئ ټرانسلیټ کړئ دا رقم د مثال د ما اوله پښتو ژبه کړې ده که تاسو کولی شئ د نورې ژبې هم وټاکئ مثال په هغه ژبه ټرانسلیټ کېږي یا مثال پښتو د پورته پښتو لیکي لاندې انګلیش ده دې باندې کلیک کې پښتو پورته راځي انګلیسي لاندې راځي ګوره باندې کلیک کوم پښتو پورته سوه بیا که مثال د خپل خوا نه یو جمله پکې لیکلی شئ دلته لاندې شي کې ټرانسلیټ کوي مثال کاپي کوئ مثال داسې کاپي کړه کنټرول سی او دغلته یې مثال پیسټ کړه کنټرول وي ګوره نو دا رقم تاسو کولی شئ په اسانۍ سره ځینې جملې یا ځینې لغات یې تاسو مثلا په هغې باندې پوه نه شولئ په اسانۍ سره تاسو وژباړئ دغه
بل دا کامنټ چې دا دغه نوم دی د نیو کامنټ چې د نظریه فرض کړه دلته مثال ډیټا میسنګ ده دلته ډیټا میسنګ ده دلته هم مثال ډیټا میسنګ ډیټا پکې نشته ده دلته هم ډیټا میسنګ ده ګوره اوس دلته مثال ډیټا میسنګ دلته مثال یو نوم ده مثال دا 2000 راغلی ده مثال فرق ده هغه ده دغه ته لیکمه عدنان دلته هم ده ګوره دلته هم ده اوس ما دې ورشه کول ده خو کابل ده او دلته ګوره چې ده عدنان کونړ ده خو ما په شک راغی ما په پوه نه شوم زه کمنټ ورکوم خپل کس سره ډیټا سره شریکه سي بیرته هغه دا کمنټونه ګوري چې دغه مثال هغه سټیک هولډر سره نظریه راکړې ده دا رقم د مثال کوم ځای کې پوښتنه کړې ده نه ده کړې دا کولی شو راځم دلته راځم ګوره دې ما کلیک کوم ګوره ور سره ما خپل نوم راغی ګوره میسنګ ډیټا ګوره دلته هم ورته لیکم مثال دلته هم ډیټا نشته که نه پرې لیکل دلته هم ورته لیکم چې دا به خپل هغه چک کوي بیا دلته لیکو چې هغه خلاص شي ښه دلته راځه هم لیکم میسنګ ډیټا ګوره دلته فرض که مثال په عکس پوه نه شو هغه که نه تاسو بیا جسټیفیکیشن بیا ورکوئ عکس ته که نه چې دغه مثال د کونړ و دا د کابل ده دلته هم څه یې لیکل دلته هم څه یې کړی ده زه راځم دلته ورته لیکم وګوره دا که مختلف کمنټ تاسو ورکوئ سره مثال چک د نیم دا نیم چې ده it comes twice دا 2 ځله راغلی ده ګوره مختلف هغه هم ورکړي دي اوس کله چې کمنټ مونږ ورکړو ګوره څه کېږي که کمنټ باندې ودرېږي ګوره ایډیټ نښه ورکېږي مثال دې کې ایډیټ هم کولی شي ما کلیک کړه مثال ډیټا مثال ګوره بل شی هم لیکلی شي missing the data missing the data in check it good دا رقم تاسو ایډیټ کولای هم بیرته کمنټ شي مثال دلته راځم لسی ودرېږي ګوره ډیلیټ مثال ډیلیټ دا غواړه کمنټ ډیلیټ کړي کنه وروسته بیا ډیلیټ کوم سره راځم دې شم نیکسټ دې ما زه ولاړ یم او بل چې دا ګوره کمنټ چې خل تاسو هم کې پوهیږئ مثال کمنټس کوم ځای کې ښکاري ګوره دلته موږ ولاړ ډیټا ګوره سره سره ګوره ټکي ګورئ دا ټول ګوره کمنټس ده چې په ورسې ګوره اتوما درته اوپن کېږي ګورئ دا ګوره سره سره ټکي چې دي دې خانې ته ورشي اتوما درته هغه کمنټ اوپن کېږي راځم دوی کې درېږم دلته ورته وایم ګوره نیکسټ مثال ما بل کمنټ ته بوځه ګوره بل ته بوتلم مثال بل ته مې بوځه ګوره بل ته راوستو ګوره آخر سر کې مثال بیا ورته نیکسټ ګوره دا رقم کولی شئ نیکسټ کولی شئ یو کمنټ اتوما بل کمنټ تاسو لاړ شئ بل لکه مثلا د پریویس چې دی مثلا کلیک بیرته پخواني ته بوځه ګور بیرته اولي ته بوځه ګور اولي ته راوستلو نو دا رقم تاسو کولی شئ کمنټس هم په یو وخت کې وګورئ بل چې د هایډ کمنټس ګوره دا سره کلیک کې ګوره شو یار هایډ ده اوس دا کمنټس ګوره چې موږ تاسو دلته کار کوو ګوره کمنټس ګوره موږ شو پې ویلی کلیک کړی که نه اوس دلته کار کوو ګوره کمنټس نه پټېږي خو دا کمنټس مثلا بیرته پټ سي نو ما کلیک ګوره بیا ګوره دا شو ار هایډ ده مثلا ګوره مخکې شو کړی اوس ګوره کلیک وکړو ما دا کمنټ چې کېږي پټېږي بیرته اوس که ډیټا کار کوي کمنټ تاسو ته شو کېږي نه بل چې دلته ګوره شو آل کمنټس ټول کمنټس موږ ته وښایه ګوره اوس هر چې دا کار کوي ګوره تاسو پورته مثلا دا کمنټس درکړي که کولی شي دغه د مثلا جسټیفیکیشن دلته ورکړل یو جمله لیکي مثلا دا ګوره مثلا زه دلته لیکم عدنان ګوره لیکم Adnan once he sailing in Kabul and also he sailing to two ګوره دا رقم هر یو ته مثال ډیټا جسټیفیکیشن تاسو ورکولی شئ هلته ما ورته ولیکه عدنان چې ده یو مثال هم په کابل کې سودا خرڅوي هم په کونړ کې 2 ځایه کوي بیرته مثال دغه شو کمنټس دی ورته ټول کمنټس ماته بیرته چیک که هایډ یې کړه نو راځم بیرته چیک کوم ګوره د شو آل باندې بیرته کلیک کړئ ټول کمنټس ته چیک کېږي بیرته ورکېږي بل چې دا پروټکټ شیټ ده اوس فرض کړئ دغه ډیټا چې ده تاسو نه غواړئ دغه ډیټا کې مثال څوک تغییر راولي یا مثال خپله سکیورټي لپاره تاسو یو کار کوئ همدا رقم ته سکیورټي مثال هغه خپله لکه تاسو خیال یې کړی هغه پی کې فلمس کې هغه د پی کې صوبه ښیي هغه 3 ایډیټس کې
هلته چې دا کس دا ګور لیکل کړي که نه دې نه ځایانو کې مضر خلک ستاسې ستاسو ډیټا چینج کوي چې امیر خان راځي ګوره هغه ډیټا د کس چیک کوي ګوره د آی تھنک سو چې د بلدکار په ځای چمتکار هغه لیکلي ګوره هغه ځای کې چمتکار ګوره ریپلیس پې ولي کلیک کړي چمتکار بلدکار باندې کیږي نو دا رقم داسې کولی شي تاسو د دفتر کې کس راځي تاسو ډیټا هم چینج کوي مثلا دا ډیټا ډېر زره ده کوئ ډېرې دې لپاره موږ چې دا پروټیکټ کوو څنګه پروټیکټ کوو چې یوازې دې کې څوک لیکل ونه شي کړی اوپن شي وی ګوري خو د لیکل پکې ونه کړی شي چې ما پاسورډ نه ورکړی نو دا رقم تاسو پروټیکټ شیټ کوو پروټیکټ شیټ کې کوم شی اجازه ورکړئ که انزرټ کالم انزرټ کړي که نه دې شي اجازه نه ورکوم یو دوه درې کمنټس ما ورکړه اوکې څه لیکم یو دوه درې دا مې اوکې بیا موږ د پاسورډ غواړي اوس که چېرته زه راځم مثلا دا ډیټا مثلا زه چې کوم دا ګوره صفر کوم یې ګوره اجازه نه راکوي دا رقم دا رایټ کلیک کوم مثلا انزرټ ګوره آپشن بند ده دا رقم که چېرته ګوره هم آپشن یې ګوره کار نه کوي کمنټس ورکوي ګوره کمنټس کار نه کوي ځینې ګوره هغه اکټیو نښه ورکړې ده خو کار نه کوي ګوره همدا رقم دا مثال راځه هم کې ګوره شی ګوره ټول آپشن یې ګوره بندې شوې اوس که چېرته زه غواړم دغه چینج کوه ګوره تعداد ګوره چېږي خو ګوره راځي ګوره خو ذکر چینجېږي نه ګوره اوس پر هم هغه 11 لګه که ما شلو ته رسولی نو دا رقم تاسو دا پروټیکټ کولی هم سو نو دا رقم بیا راځم بېرته مثلا دا پروټیکشن هم دې څه هم کولی شو او په هوم کې هم تاسو ولوستل دغه ځای کې ګوره خلي کړي دغه پروټیکټ سیل چې شیان چې دې هم تاسو موږ دا پروټیکټ کولی هم ګوره ان پروټیکټ شیټ دې هم تاسو ان پروټیکټ کولی شو راځم بیا د خپل ځای نه چې کومه ان پروټیکټ کومه راځم دلته ګوردیز نه چیک ان پروټیکټ کولی شو خو یو څه د ګوردې کې دلته دا ګوره اول د پاسورډ یې نه ختمومه کس راغی دلته مثلا رایټ کلیک یې کړ مثلا بل شیټ اضافه کوي کسو ګوره بل شیټ یې راوسته مثلا لیکل خو نشي کولی که نه ده خو چې یې کولی شي ډیلیټ کولی شي ګوره ډیلیټ ګوره شته ګوره راځي مثلا ستا دغه ډیټا چې ده دغه ډیټا دی دا ټول مثلا سلیکټ خو کولی شي که نه کنټرول سی او دا مې هغه کنټرول الټ سی کاپي دلته راځي دلته پیسټ کوي درته ګوره ډیټا یې دا راوستله هماغه رقم دی درته جوړي ګوره د ډیټا کې چینج دا درته کموي ډېرې پنځه ګوره ډیټا یې چینج کړله دا رقم د ګوره منتلي ریپورټ ده دا رقم د کلیک کوي درته ډیلیټ کوي یس او دې باندې منتلي ریپورټ درته لیکي سوري ګوره دا رقم درته بدلوي ګوره اوس څه خو صحیح ده مارکشیټ هماغه ده که نه تغیرات پکې راوستلی نه شي ګوره اوس ګوره ته ما هماغه ده ګوره خو اوس چې کو د کس ګوره تغیرات پکې راوستل نو دا ته پرنټ کوې یا مثال ولې د چا مخکې تاسو غټه ستونزه راځي نو دې لپاره موږ چې کوو ګوره پروټیکټ ورکبوک دا ټول ورکبوک ماته چې که پروټیکټ یې که چې نه څوک پکې انزرټ کړی سي نه څوک پکې ایډیټ شي ډیټا پکې انزرټ کړی سي اوس راځم دلته ګوره اول چې کوم ګوره اول بیا راځم دغه هغه کنټرول زیډ وښم بېرته پخواني هغه راسي ښه همدې کې به وکړو دا راځي نه پرېږدم اول چې دا پروټیکټ کومه مثال یو دوه درې په درې مې ورکړو یو دوه درې ګوره دا اوس پروټیکټ شو موډل دا پروټیکټ شو که نه اوس راځم دغه رایټ کړئ چې کوم دا ډیلیټ انزرټ چې دا هم څوک ونه شي کړی دې مخه هم نیسه لکه دا اوس کس کو دا رقم کس راسي تاسو نیو شیټ واخلي او تاسو دا رقم دا ټرانسفر کوي دلته مثلا ډیټا چینج کوي درته یا تاسو ډیټا پرېږدي اوس راځم دا چې کومه پروټیکټ ورکبوک کوم ګوره مثلا پاسورډ هم ورکوم یو دوه درې اوس که یو کس راشي هر څومره مثلا دې باندې ګوره کلیک ګوره ډیلیټ ګوره هغه ورک سو ګوره هر څه ګوره پروټیکټ پاسورډ راځي مثلا نوري چې شمنا رنګ څوک چینج کوي سناغه کوي چې دا رقم دا ګوره دا څو دې کې ډیټا ایډیټ کولی شي مثال ګوره نه ایډیټ کولی شي خو که چې دغه دې بل کوانټیټي ګوره دې کې کولی شي ځکه دا هم پروټیکټ کړی نه ده ګورې او که رایټ کلیک دې باندې کلیک کوم ګوره ها ځکه ګوره هغه ورک شی ګوره کوم یو ګوره چې دا پروټیکټ ورکبوک ده ټول ورکبوک مونږ پروټیکټ دا ګوره څوک دا شیټ انزرټ کولی شي ګوره شیټ یې هر شی ګوره بند شو او د مثبت راځم د دې د پروټیکټ کړو که یا ان پروټیکټ کومه ان پروټیکټ کوم یو دوه درې
نو ګوره چې اوس ګوره بیا ته چیک کولی سي ډیټا انسرټ کولی سي ګوره ډېر ځله نو دا رقم تاسو کولی خپل ډیټا سکیور کړئ هغه اولي درس کې ما مکمل هغه هم راکړ د سکیورټي باره کې تاسو درس درکړی و چې که چېرته مثال یو کس راشي چې دا فولډر موږ ته هغه ورکبوک چې دا مکمل ډیلیټ کړي نو هغه بیا کوم څه ډیلیټ کېږي کوم څه هیډ کولی شو فولډر سره کوم هیډ کولی شو دا رقم فایل سره کوم هیډ کولی شو هغه درس ما ویلو که چا پکار وي اولي کولی شي اولي درسونه تاسو مراجعه وکړئ بل دی کې چې دا ګور الاو ایډیټ رینج فرض کې دغه ډیټا چې دغه مثال موږ یو چا سره زه شیر کوم هغه نه باره معلومات غواړم چې آیا دغه ډیټا ما دلته راوستې ده آیا دغه ډیټا سمه ده که نه چې موږ وکړو چې ونه کړو دلته یې ورته ټاکم زه ورته ټاکم ګوره دا لیکم comment here دلته خپل کمنټ یا نظریه دلته ماته ولیکه دغه ځای ورته ارینج کوم دلته تغیرات وکړی سي خو نور دغه ځایانو کې دي تغیرات به ونشي کړی نو راځم څنګه رینج ته فعالیت ده ګوره الاو ایډیټ رینج نو غواړم دغه ځای کې تغییر دې راولي نو ټول اشیا هغه پې بندوم چې دغه ډیټا به خراب نه کړي نو او دا فایل چا سره شیر کوم نو راځم ایمه شیر کوم ایډیټ نیو سره رینج د هر نوم ورکړې که نه د هر شي نوم ورکړې ورکړه رینج ورته وټاکه دا دی او دلته چې که پاسورډ ورکوم 1 2 3 اوکې بیا مره پاسورډ غواړي 1 2 3 او دا بیا اوکې اوس ګوره رینج 1 ده که په دې کلیک کوئ کله پرمیشن ده پرمیشن هم تاسو ورکولی سئ مثال ګوره دې څخه مثال کور پرمیشن ورکوی سئ مثال اډ کې دلته لکه مخکې چې ورکړه که نه زه پرمیشن هم کولی سئ اوس چې پروټکټ کوم زه پرمیشن نه ورکوم پروټکټ کې مثال د 1 2 3 هم ورکړي 1 2 3 څلور دې به څلور ورکوم هېڅ اجازه هم نه ورکوم زه ورکوم 1 2 3 څلور اوکې اوس ګوره ټول ځای کې دلته ګوره ډیټا کې چیک کولی سي انټري ګوره نسي کولی ګوره هر څه کولی شي خو دلته کولی سي انټري وکړي اول ځل خو د یو ځل چې اول ځل تاسو که چې دغه رینج چې ده کله سلیکټ کړئ اول ځل تاسو دې ځای کې پاسورډ هم غواړي په یو ځل باندې نو دې پاسورډ به ورکوئ نو راځم چیک کوم اوس دلته مثال زه لیکل کوم ګوره پاسورډ غواړي 1 2 3 اوس یو ځای چې پاسورډ هم ورکړ اوس هغه دلته مکمل لیکل کولی شي ګوره کمنټ دی ګوره ښه داسې مثال لیکلی شي تاسو جمله هم وایي چې مثلا دا وایي هغه ده دلته مثال ورته ولیکئ تاسو مثال لاړ شئ خپله کسټمر سیلمین دې چک کړه دارکنه مارکیټ کې پوښتنه وکړه چې ولې سیل نه څه وایي څه ستونزې دي بیا که هغه کولی شي هغه کس درته کمنټ درته هغه رایې درته ولیکي چې دا کار وکړه دا کار وکړه دلته مشوره درکولی شي دلته مشوره دلته خپل ټوله مشوره دلته لیکلی شي او دلته چیک کوي ګوره چې پاسورډ ورنه کړو دې خوا لیکل نه کېږي دلته ګوره کېږي دې خوا ځای کې ګوره نه کېږي وینځ بیا هغه دا کوم رینج چې موږ وټاکو نو دغه ځل راځم بیا د چیک کوم دا ان پروټکټ کوم 1 2 3 څلور وکړه اوس ګوره ډیټا ګوره چیک کول چینج کولی شي بل چې دا ګوره ان شیر دا ګوره په موږ سره شیر هغه نشته ده که چې تاسو سره مثال هغه سی پی وي یا کمپیوټر یا کنیکټ وي بیا وخت کې دا شی کې تاسو بس کولی شئ په یو وخت کې په یو مثال ورکبوک کې تاسو څو کسانه کار وکړی شئ دا چې موږ سره یو هغه مثال لیپټاپ ده یا نو موږ کولی شو دا اپشن دلته یوز کړو نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس به له خیر سره ویو ټیپ وایي نو باقي په لوی الله پاک سپارو ښه وخت ولرئ